جان اڅکزی طالبانو ته د ټک د نیولو په خوب کې به کابل له لاسه ورکړئ. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. 2 ساعتونه مخکې جان اڅکزي پرته له دې چې د طالبانو نوم واخلي ویلي دا ټک د نیولو په خوب کې به کابل له لاسه ورکړئ. په داسې حال کې چې له تېرو 2 ورځو راهیسې د دواړو خواو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له بل هر وخته ترینګلې شوي، ورسره د پاکستاني چارواکو څرګندونې هم توندې شوي. تېره ورځ هم د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر اڅکزي په خپلو یو لړ څرګندونو کې د دغه هیواد د پوځ د مشر خبرې په تکرارولو سره ویلي چې د یو پاکستاني ژوند له ټول افغانستانه دوی ته غوره دی. دا خبره تر د مخکې څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم کړې وه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی و. اڅکزي تېره ورځ پر ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستان په بریالیتوب سره د ټي ټي پي په برخه کې پر افغان طالبانو فشار راوړي. د هغه په وینا په افغانستان کې د ټي ټي پي د اډو پر وړاندې کلک څار او بریدونه ښایي دوام ولري. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک نفوذ د انکار وړ نه دی او د دوستانه اړیکو لپاره د طالبانو سره تعامل د ضعف ټکی نه دی او کیدای شي دا به اوس په سمه توګه روښانه شوي وي. هغه د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه ویلي چې پاکستان د خپلو پوځیانو د وینې غچ اخیستنې او پولې تر څیرمه یې د وسلوالو خوندي پټنځایونه په نښه کړي. نوموړي ویلي وو چې که په پاکستان کې ترهګریز برید وشي موږ به د افغانستان پر وړاندې کلک ځواب ورکړو. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ درنو لیدونکو، خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ.